شوی دي 50 صدقې کمې ادارې سیل شوي دي موږ د هغې مذمت کوو تاسو ټول لاس اوچت کړئ موږ د هغې مذمت کوو په دې خبره د ټولو اتفاق کې چې سکول وکولاوو د دې لپاره به مظاهره هم کوو د دې لپاره به مذاکرات هم کوو او مسج په انتظار باندې به تاسو اوسئ انشاءالله چې یو هدف دی چې سکول وکولاوو چې دا دوی د خپل فیس لپاره لګیا دي کم سے کم د 1 کروڑ خلکو روزګار د دې سره وابسته دی دا ادارې چې دوی بندې کړي دي 1 کروڑ خلک په کور ناست دي دا پاکوشه کار دي ورو چې کله دا وبا راغله او موږ ته ادارې بندې شوې نو موږ له بیک وایي چې حقیقت دی چې دا وبا وه او په دې وبا کې موږ کېناستو موږ په مختلفو علاقو کې خپل فلاحي کارونه سټارټ کړل او موږ سینه مخکې کړه او موږ هر شي ته ځان ورساو دا په ریکارډ باندې دي دا خبرې دا داسې خبره نه کوم موږ د هر څه باندې پوهېږو خو موږ نن په دې خبره باندې پریشانه یو چې د بورډ امتحان مې راته کینسل کړل پیسې په جیبونو کې واچولې په اربونو روپۍ ځان سره کېښودې او زموږ بچي ډېر زیات مایوسه کړل دا پیله خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ولیدل چې نن لمردان تسلیم مه ته آل پرایویټ سکول اسوسییشن د لمردان یو احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره کې دا وینا وه چې موږ حکومت ته غوښتنه کوو چې زر تر زر تعلیمي ادارې کلو کړل شي ځکه چې هره اداره کلو کړل شوه خو تعلیمي اداره کلو نه کړل شوه ولې دا نه کولاویږي ځکه چې د ماشومانو مستقبل خرابېږي چې سکولونه بند وي نو موږ به تر هغه پورې نه کښېنو تر څو پورې چې موږ تعلیمي ادارې کلو شوي نه وي موږ به هغه پورې خپل احتجاجي مظاهرې جاري ساتو نو مهرباني وکړي خو زموږ د تعلیمي ادارې دې کلو کړل شي اوس هغې طرف ته وضوحي سره خبرې ترې کوو د ټولو نه مخکې خو موږ دا مطالبه کوو چې موږ 15 میاشتې دا مطالبه نه وکړې چې سکول لیکل وکړی شي حکومت وی کرونا ده کووډ-19 دی بچو ته خطر ده موږ وسره اوس حکومت د ژوندۍ هر شوبه کول وکړه ټرین یې کول وکړه پبلک ترانسپورټ یې کول وکړه سیاحتي مقامات یې کول وکړه حتی چې سینما او تیاتر یې کول وکړه نو موږ د حکومت په سوچ باندې ډېر زیات یو سوالیه نشان دی چې د قوم ته د سینما او د تیاتر ضرورت دی د قوم ته د سیاحتي مقاماتو د غیر ضروري پروګراماتو ضرورت دی دا کرونا موږ په 14 اگست نه وینو د حکومتي په سرپرستۍ کې بچي په موږ راوباسي او په 14 اگست په شپه چې دا کوم طوفاني بدتمیزي په مری کې او په پیښور کې په لاهور کې په کراچۍ کې دا په 5 فروری باندې کرونا نه ښکاري په 23 مارچ باندې نه ښکاري موږ دا وایو چې زموږ بچو مستقبل سره د نور دا کلواړ بند کی دا لوبې بند کی دا یو ریسرچ چې ماشوم یو میاشتې د سکول نه باري دا یو کال تباه شو زمونږ بچي زمونږ د زړه غوښې شپږ کاله چې کوم دی د دغې فارمولې په حساب شپږ میاشتې نه شپږ کاله جوړېږي هغه یې سفر کړه موږ دا وایو چې موږ د بچي په لاس کې قلم او کتاب لیدل غواړو کو سکول پرایویټ دی او کو سرکاري دی که کالج پرایویټ دی او کو سرکاري دی کو یونیورسټي پرایویټ دی او کو سرکاري ده حتی کې که دیني مدرسه پرایویټ دی او کو سرکاري ده دا تعلیمي سلسله د فوري طور بحال کړي شي احتجاجي مظاهرې چې تر کومې پورې تعلق نو د دې کلیر کټ پیغام داو چې د دې نه مخکې مختلفو اوقاتو کې میټینګونه شوي دي صوبایي لیول باندې مرکزي لیول باندې خو هغوی یو ډیټ پسې بل ډیټ ورکوي څه پراپر نوټیفیکیشن نه کوي ځکه چې اوس هم دي کوم نوټیفیکیشن کړی دی نو دوی وایي چې کوم اعلان د دې کوم د خپل د طرفه راغلی شوی دی نو دوی دا وایي چې په 7 ستمبر باندې به بالي موږ میټینګ کوو هغې نه پس به بیا ګورو چې په 15 ستمبر یې کولاو که نه کولاو زموږ احتجاجي مظاهره موږ معلمین یو مدرسین چې څومره دي دا دومره خلک دا دونه سټوډنټس چې کوم دي چې دا دي په کوم ترتیب باندې د دې دا کال ضایع کېږي موږ کلیر کټ صرف دا یو مطالبه ده چې موږ له دې فکس یو ډیټ راکړي